د لویو لارو رغولو ترڅنګ د میدان وردګو ولسونو د خپلو سیمو سړکونو بیا رغولو او پراخولو ته مټې رابډ وهلي دي. د یاد ولایت مرکز ابراهیم خیلو سیمې اوسیدونکو د 5مې پلې لوا په همکارۍ د سړک د هموارکارۍ چارې پیل کړي دي. دا د ابراهیم خیلو د ولس سپین ږیرو لخوا موږ ته د سعودي عرب مرکزي قلي اردو د 5مې پلې لوا مقام تعریف شوی و. نو په هغه اساس باندې موسمي بارانونه او سیلابونه چې راغلي وو د لارې د ابراهیم خیلو د قريې چې نرخ ولسوالۍ سره وصل ده دا ډېره زیاته خرابه شوې وه او ولس له ګڼو مشکلاتو سره مخ و. نو بیا د 5مې پلې لوا د رهبرۍ د لزومدید په اساس باندې لطف یې وکړ د ابراهیم خیلو د سپین ږیرو د عریضې په اساس باندې انجنیري وسایل یې په واک کې ورکړه. دا سړک زموږ ډېر خرابه ده، تاسې په خپلو سترګو باندې وینئ او په زمین کې هم خرابۍ کې دا سړک تنګ هم ده. لکه کوم چې ویني اکثره خلکو څنګکارۍ کړي دا د سړک وضعیت یې بیخي تنګ کړی، حتی چې یو تونیز دلته سکاوټر سره ولېږېده. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د بارانونو او سیلابونو له امله یې سړک زیانمن شوی و چې د تګ او راتګ له ستونزو سره مخ و. دوی له اسلامي امارت زیات خوښ دي چې غوښتنو ته یې رسېدنه کوي. خو ډېرې وې، یو خو وره وې، بارانونه ډېر وو، اوبه ډېرې وې او بل دا سړک د شاوخوا لکتي شریدانو دي ویسل شوي. سړک هم قاعده د باران اوبه به چې راتلې سړک به خرابوه. همدغه لامل دی چې زموږ سړک ډېر خراب و. زموږ مریض مشکل د ډېر په مشکلاتو سره د ولایت تر مرکز پورې رسېده. دې سړک سره خو موږ دونه مشکلاتو چې له حده وتلي. اوس په ځل د خدای د داسې جوړ چې موږ ډېر د موږ مریض هم سره سوه انډول ډېر مشکلاتو سره په دې لاره تګ راتګ ډېر مشکلاتو سره وه. په دې لاره کې اوبه تللې وې داسې خوړونه کې ویشتلي وه. نو اوس په ځل د خدای داسې جوړ چې موږ به ډېر مشکلات حل شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی او له نورو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت سره په ګډه د هیواد آبادولو ته مټې راونغاړي.